څه به پېښ شي که ټول انسانان له نړۍ څخه ورک شي؟ د دې نړۍ خالق یوازې الله تعالی دی او یقینا هغه پوهیږي چې څه به په راتلونکي پیښیږي او څه به نه پیښیږي. د یوې شېبې لپاره تصور وکړئ که چېرته د نړۍ ټول انسانان له دې دنیا څخه ورک شي نو څه به پېښ شي؟ آیا دا ځمکه به د انسانانو پرته همداسې پاتې شي او یا هم څه ډول شکل به ځان ته غوره کړي؟ عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. له هغه وخته چې انسان پر ځمکه قدم ایښی نو د وخت په تېرېدو سره یې ډېر زیات پرمختګ کړی دی چې د تګ او راتګ لپاره یې موټرونه جوړ کړي دي، د اوسېدو لپاره یې لویې ودانۍ جوړې کړي دي، حتی په اسمان کې د الوتلو لپاره یې الوتکې جوړې کړي دي. د انسانان نفوس شاوخوا له 8 بیلیونه څخه زیات دی چې لا هم مخ پر زیاتېدو دی. فکر وکړئ که دغه خلک ناڅاپه ورک شي نو څه به پېښ شي؟ د یوې څېړنې له مخې هر څومره زر چې انسانان له منځه ځي نو هغه الوتکې چې په هوا کې الوتنه کوي هغه به راوغورځېږي. څو ساعته وروسته به د ټولو ښارونو برېښنا قطع شي. برېښنا به یوازې هلته وي چې چېرته د اوبو برېښنا سټېشنونه موجود وي، دا ځکه چې دوی به ډېر زیات وخت ونیسي چې قطع شي او شمسیانې به تر هغه کار کوي تر څو چې په خاورو او دوړو کې پټې نه وي. معمولا شګې یا دوړې به د 4 ګرامه په اندازه د شمسیو پر فعالیت باندې منفي اغیزه کوي. له همدې امله به په څو ورځو کې د اوبو برېښنا سټېشنونه او شمسیانې به هم کار پرېږدي او ډېر ژر به په نړۍ کې تیاره خپره شي. هر څومره زر چې په نړۍ کې تیاره خپره شي نو د شپې به په اسمان کې ستوري ښایسته او ځلانده ښکاري. د انسانانو د ناڅاپي ورکېدو وروسته به په ټوله نړۍ کې چوپتیا خوره شي. لویې صنعتي فابریکې به وتړل شي او ډارونکې چوپتیا به وي. سړکونه به خوفناکه شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي موټرونه، بسونه او بایسکلونه به یوازې په سړکونو کې پاتې شي او هغه موټرونه چې د حرکت په حال کې دي د انسانانو له ورکېدو وروسته به له یو بل سره ټکر وکړي چې ډېرې ویجاړۍ به رامنځته کړي. د انسانانو جوړ شوي کورونه، ودانۍ او محلونه به په بشپړه توګه خالي وي او هرې خواته به خاموشي وي. په څو ورځو کې به د برېښنا فابریکې خوندیتوب حالت ته لاړې شي. شاوخوا 3 ورځې وروسته به د ځمکې لاندې د اورګاډو سټېشنونه له اوبو څخه ډک شي. هره ورځ 3 میلیونه ګالونه اوبه یوازې له نیویارک څخه ځمکې ته پمپ کېږي. هلته پمپونه نصب شوي دي تر څو د ځمکې لاندې اوبو ته د ننوتلو مخه ونیسي. د انسانانو له ناڅاپي ورکېدو شاوخوا 10 ورځې وروسته به هغه حیوانات چې په ژوبڼ یا باغوش کې بندي وي نو د لوږې او تندې څخه به مړه شي او هغه حیوانات چې له بند څخه په تېښته بریالي شي نو دا به د نورو حیواناتو لخوا ووژل شي، یعنې یوه نوې جګړه به پیل شي. کوچني سپي او پیشوګانې دوی به لومړني څاروي وي چې د نورو حیواناتو ښکار به کوي. لوی سپي به خپلې ډلې جوړې کړي. دا په دې معنی چې یو نوی دور به رامنځته شي. یوه میاشت وروسته به د اتومي برېښنا بټۍ به په ماتېدو پیل وکړي ځکه چې اوبه پکې د یخ ساتلو لپاره کارول کېږي. د وخت په تېرېدو سره به دا اوبه پورته شي چې دومره لویې چاودنې به رامنځته کړي چې تر نن ورځې پورې به په نړۍ کې نوې پېښې شوې چې لویه تباهي به رامنځته کړي او د دې تباهۍ قربانیان به په میلیونونه څاروي وي. د دې ناورین له امله به د نړۍ نقشه تر ډېره حده بدله شي. 1 کال وروسته به هغه سپوږمکۍ چې د انسانانو لخوا فضا ته استول شوی وي هغه به هم راوغورځېږي. په اسمان کې به د ستورو د ماتېدو صحنه هم لیدل کېږي. 25 کاله وروسته به زموږ سړکونه او پیاده لارې په شنو وښو او ونو پوښل شي چې هر سړک او لاره به زرغونه ښکاري. 30 کاله وروسته به هوا له نن څخه څو ځله صفا او پاکه وي او نړۍ به په بشپړه توګه ارامه وي او د لاس ویګاس په څېر به په صحرا کې ښخه وي. د طبیعت هر ځای به صفا لیدل کېږي او هر هغه څه چې موږ جوړ کړي وي 100 کاله وروسته به هغه له منځه ولاړ شي. ډېری بندونه او د انسان په لاس جوړ شوي ودانۍ به ونړېږي. د انسان له ورکېدو 1.5 کاله وروسته به هغه سړکونه چې په شنو ونو او بوټو پوښل شوي وي د سمندرونو له امله به له منځه ولاړ شي. د انسان له ورکېدو 300 کاله وروسته به د ایپل ټاور هم سقوط وکړي او هر هغه څه چې له اوسپنې څخه جوړ شوي وي له منځه به ولاړ شي ځکه چې د ساتنې لپاره به هیڅوک موجود نه وي. 400 کاله وروسته به د لندن سیمې ویالې شي چې مرغان به پکې واکمني کوي. 300 کاله وروسته به د انسان پرته ژوند وده وکړي. د ویل یا نهنګ نفوس به تر څو چنده پورې زیات شي. 500 کاله وروسته به د عصري ښارونو نوم او نښه ورکه شي او ښارونه به په ځنګلونو بدل شي چې وحشي حیوانات به پکې ژوند کوي. شاوخوا 600 کاله وروسته به ځمکه په بشپړه توګه بدله شي. شاوخوا ځایونه به شنه او زرغون وي چې ځمکه به تر پخوا ډېره زیاته ښکلې شوې وي. مرغان به د سیندونو، بحرونو او ویالو ترمنځ په زیاته اندازه شتون ولري. د ځمکې نقشه به په مکمله توګه بدله شي. دا تغیرات به د انسان له ورکېدو 600 کاله وروسته رامنځته شي. 1000 کاله وروسته به د مصر اهرامونه، د چین دیوال او عجایب د انسان نښه وي. 10 میلیونه کاله وروسته به ټوله ځمکه شنه شوې وي او د حیواناتو او نباتاتو شمیر هم زیات شوی وي.
50 میلیونه کاله وروسته به د ځمکې پر مخ د انسان یوازینۍ نښې پلاستیکي بوتلونه او شیشې وي او څو کاله وروسته به دغه نښې هم له منځه ولاړې شي. د ځمکې څخه د انسانانو له ورکېدو 300 میلیونه کاله وروسته یعنې 3,000 لکه کاله وروسته په دې ځمکه کې زموږ د انسانانو به هیڅ نښې پیدا نشي. یعنې که چېرته په دې موقع سره یو مخلوق د ځمکې ته راشي نو هیڅکله به پوه نشي چې دلته انسانانو پخوا ژوند کاوه. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ.